او بیمار دې هم وخوري، خو چې کومه فایده هغه ځوان ته ورکوي هغه فایده دې بوډا او بیمار ته نشي ورکولی. نو فاسق او فاجر روحاني مریض وي او متقي او صحتمند روحاني طاقتور وي. روحاني طور باندې خو مونځ روژه بېشکه چې ډېر نوراني څیزونه دي، خو فاسق فاجر روحاني مریض دی، هغه به دا استعمالوي نو هغه ته به دومره فایده نه ورکوي څومره فایده چې یو متقي ته الله رب العزت په روژه او په مانځه باندې ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ډیره د برکت میاشت ده، د الله د رحمت میاشت ده، د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده. راشي په دې میاشت کې د خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ او تل لپاره په نورو وختونو کې د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. مخکې مې هم ویلې که نور څه نشه کولی، نیکي په دې مبارکه میاشت کې نشئ کولی، اقلا په دې میاشت کې خو ګناه پرېږدئ، ځکه ګناه په دې میاشت کې ډیره خطرناکه ده. ګناه په دې میاشت کې ډیره مهلکه ده، انسان هلاکوي، انسان د الله د رحمت او مغفرت نه لرې کوي. روژه ونیسه، خو د دې ترڅنګ عبادت وکړه، د الله طاعت وکړه، الله یاد کړه، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړه. خو که دا ټول نشي کولی ګناه خو پرېږده، عبادت مه کوه، ګناه خو پرېږده، حرام مه اوره په غوږونو باندې، په سترګو باندې حرام مه ګوره، په خوله باندې حرام مه وایه، د خپل لاس او پښې حرامو طرف ته مه هڅوه. خدای مه کړه چې د دې حدیث لاندې رانشو لکه چې رسول الله فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران داسې روژهداران دي چې د هغوی د روژې نه به دوی ته کم اجر و ثواب نه وي، صرف دا چې د هغوی ګېډې به اوږې وي، ځکه چې هغوی د روژې د آدابو او د روژې د حقوقو خیال نه وي ساتلی. نو الله رب العزت دې ماته تاسو ته زموږ ټولو خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله دې په دې میاشت کې موږ ته د خپل د طاعت او د عبادت توفیق راکړي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي تر څو چې الله زموږ نه ناراضه نشي او د روژې مبارکه میاشت زموږ نه خفه لاړه نشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ستا په صفتونو که تمام کړې دا دنیا عمر، یو به هم پوره نه کړې که هر څو یې شي بالا عمر. ته ورزیاتوي د خدای په امر د هر چا عمر، ته ورزیاتوي د خدای